بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا لپاره ازبکستان ته د اسلامي امارت د پلاوي سفر، د فراه ولایت د میل افتاداش بندر د تاسیساتو جوړولو او پراختیا څېړنه او د راتلونکو څو ساعتونو په ترڅ کې د هند د احتمالي برید په اړه د پاکستان خبرداری. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1404 کال د غویل 10مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال مولوي احمد الله زاید په مشرۍ د اسلامي امارت پلاوي د ازبکستان په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړ. صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې نندارتون موخه د سیمې هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، صنعت او اقتصادي اړیکو پراختیا او د نوو فرصتونو رامنځته کول ښودلي دي. د یاد وزارت ویلي چې په دغه نندارتون کې د ازبکستان د لوړپوړو چارواکو سربیره د روسیې او نورو بیلابیلو هیوادونو لوړپوړو چارواکو او سوداګریزو استازو ګډون کړی و. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې نوبتي غونډه کې د فراه ولایت د میل افتاداش بندر د تاسیساتو جوړولو او د بندر پراختیا پر موضوعاتو بحث شوی. دې غونډه کې پریکړه شوې چې د یاد بندر د تاسیساتو جوړولو او پراختیا لپاره د اړوند وزارتونو او ادارو د اړتیاو په پام کې نیولو سره اضافي ځمکه ورکړل شي. د ریاست الوزرا د دفتر مرستیال او د راستنیدونکو کډوالو ستونزو ته د رسیدو عالی کمیسیون د خدمتونو رئیس مفتی سید احمد مستقیم په مشرۍ او پلاوي نیمروز ته سفر وکړ. د نیمروز ولایت مقام د رسنیو دفتر ویلي د یاد پلاوي د نیمروز له ځایي مسؤلینو سره د راستنیدونکو کډوالو د وضعیت ارزونې او هغوی ته د وړاندې کیدونکو خدمتونو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. همداراز پلاوي نیمروز کې د کډوالو له پنډغالو څخه د لیدنې ترڅنګ د هغوی ستونزې اورېدلې او د حل لپاره یې ځایي مسؤلینو ته لازمي اسانتیا او سپارښتنې کړي دي. او په پای کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تار د استخباراتي سرچینو له قوله خبرداری ورکړی چې ښایي هند په راتلونکو 24 تر 36 ساعتونو کې پر دې هیواد برید وکړي. ښاغلي تارړ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هند غواړي د کشمیر وروستي پیښه د احتمالي برید د توجیه کولو لپاره د پلمې په توګه وکاروي، خو اسلام آباد په کلکه دا ډول برید ځواب ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي هم خپل پوځ ته د عمل ازادي ورکړه ترڅو د کشمیر د پیښې غش واخلي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.